مننه ژوندی اوسې خیر و خیرتي ده ژوندی اوسې مشکل نشته او کار روان دی مردکاران لګیا دي کار روان دی نو د او خښتو حسابي مې خلاصه کړې ده صرف دغه جغل ریک پاتې دی نو دغه دفعه چې راوړو بس حساب سره خلاص کړم صحیح ده صحیح ده مشکل نشته ټول مشکل حل کېږي صحیح شو خدای په امان دی بیا انشاءالله غږېږو خدای په امان رئیس صاحب سلام علیکم وعلیکم جوړ خیر خیر څنګه چې تاسو هدایت جغل هم راغی سیمټ هم راغله یو ریک باقي دی ریک به مو سره ورسېږي زه ښه شو کار روان دی لکه کار روان دی کار کوي لکه نور څه خبرې دي بس رئیس صاحب خیر خیرت دی قلاري ده خیر خو دغه خالد چې ګورم ډېر سخت مریض دی دا اوس هم لاړم مخامخ دواخانې ته لاړ هلته یو پچکاري مو کړله او بیا هم لګیا دي کار کوي څه هم مریض او هم کار کوي تا ته خو ما ویل دی مدیر صاحب چې باید د هر چا مشکل ته رسیدګي وکړو زر یې ما ته راوله زه یې وګورم صحیح ده زر راوله خالده اوس څنګه شکر دی ښه یم اوس ښه ته داسې کار وکړه چې رئیس صاحب غوښتې و یو ځل راشه دفتر ته او دا خښتې به خیر دې زه وغورځوم او ته راځه چې لاړ شو رئیس صاحب ویلي وي ما ته دفتر ته یو ځل راوله راځه چې ځو دا غلطک دلته چپه شو ما دې هلته واچوم اوس سیمټ خېجومه که نه نه سیمټ پرېږده یو ځل رئیس ته ورځو چې رئیس درته څه شی وړي بیا به سیمټ وخېجئ خیر دی کار کولی شم د کاره مې نه ته راځه ته راځه راځه ما سره صحیح ده ګرانې صحیح ده مشکل نشته ماشوم زه به شیدې هم راوړم نور شی په کار چې راوړم صحیح بیخي په ښه روان دي بیخي ښه روان دي صحیح زه بیا وروسته زنګ درته وایم ښه صحیح شو صحیح سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم خالد جانو مریض یې کېنه خیر ده صحیح یم کېنه کالي مې خیر ده کېنه دا ولې په دومره ځان ظلم کوې هم مریض یو سخت کار د ځان ورکړی کارونه کوي دا ولې نو څه وجه تا ځان باندې داسې بد حالات راوستی چې مریض وي راغلی موږ ته به دې ویلو چې داسې مشکل لرم تکلیف لرم نو تا ولې په ځان باندې داسې سختي راوستې وجه څه ده رئیس صاحب اوس ښه یم شکر دی هلته خښتې مې بې ځایه غورځېدلې وې هغه مې په ځای کول او سیمټ بوجۍ مې جګول دا راغی رئیس صاحب دې غواړي نو وجه څه رئیس صاحب زه پوهېږم چې دا ولې د دې وجه دا ده چې د ده دا ورور نه دی دا ټول دا هر څه چې کوي د دې ورور د تعلیم دپاره یې کوي د ورور دپاره بلکل رئیس صاحب په دې د ورور دپاره کوي چې ده خو دا عمر همداسې تېر شو دا وایي داسې نه چې سبا به زما ورور هم مردکاري او بوجۍ به چلی همدا کار به کوي جان زه خو تا ورور پېژنم ماشاءالله ښه تکړه ځوان ښه جیګ قد نو بیا ولې رئیس صاحب ته دغه وایي چې زه ولې دومره زحمت باسم خلک هم همدا ووایي خو زه د هر څه دا دومره زحمتونه د خپل ورور دپاره باسم زما هم ډېر ارمانونه وو خو هغه یو هم پوره نه شو ځکه چې زما مور مریضه وه زما پلار په دواړو سترګو ړوند و د کور نور ډېری مشکلاتونه وو نو ما خپل ارمانونه پوره نه شو کړلی زه زحمتونه وباسم چې د ورور ارمانونه مې پوره کړم خو که زما د ورور یو ارمان هم پوره شو زه به دا فکر وکړم چې زما ارمان پوره شو خلک هم راته وایي چې ته ولې داسې کوې دا ورور به ستا په درد وخوړل شي نو زه ورته وایم چې دا ورور چې پیدا شو د ټولو نه مخکې خوشحالي هر څه په ما وه په کوڅو کې مې چغې وایلې چې زما نیني وشو زما ته خدای پاک یو وړوکی ورور په نصیب کو هغه به مې په غېږ کې اخیستو هغه به مې له ګوتې نیوه مکتب ته به مې بو که د هغې به په غاښ درد د ټولو نه به زیات نارامه زه وم نو خو نن چې هغه زلمی شو زه د هغې دپاره دومره تکلیفونه او زحمتونه په ځان وباسم چې د هغې راتلونکی ښه شي
نو دا خلک ما ته ولې د ورورولۍ پیغور راکوي؟ رئیس صاحب خلک وایي چې زحمتونه ارمانونه نه پوره کیږي، خو زه خپل زحمتونه وباسم چې د خپل ورور ارمانونه پوره کړم. ما ته د هېڅ په درد ونه خوړل شي، هېڅ دې ما ته را نه کي. ښه زما د کورنۍ، زما د پلار، زما د خاندان شمله خو به جګه کي که نه؟ زمونږ په کورنۍ کې خو به یو تعلیم یافته پیدا شي که نه؟ بس زه ځکه زحمتونه وباسم چې زما د ورور ارمانونه زما غوندې په اوبو باندې لاهو نه شي. خو رئیس صاحب ما د کاره ونه باسي، ما ته کور را په غاړه دی، د ورور مې د پوهنتون فیسونه را په غاړه دي، د هغوی د موبایل خرچې را په غاړه دي. خو که ما دا زحمتونه او کار ونه کړو نو زه به دا دومره پیسې له کوم ځای کړو؟ زه شکر اوس ښه یم، روغ یم. که ستا خوښه وي زه به د سیمټو ګولۍ جګې کړم. آفرین شه ځوانه او په تا شه واقعیت چې وینه وینه وي. خو څنګه چې نن تا د خپل ورور دپاره دا زحمت وباسې او دا سختې په ځان تېرې، انشاءالله تعالی چې سبا به همدغه ورور ستا اولادونو سره همدغسې زحمت وباسي او آینده کې به ته یو شی جوړېږي. آفرین ځوانه، تا د دولاسي دی ما سلام. منشي دا خالد چې اوس مریض دی، که کار ته راتله که نه راتله، ده به معاش هماغه ورځې ده به د ورځنۍ پیسې ورکوي او 0% به د نورو مزدورانو نه د اضافه پیسې ورکوي. تر هغې چې د موږ نیمګړی کار خلاصېږي دی د موږ سره یي چې خلاص هم شو بیا به موږ سره په شرکت کې له خیر سره پایز کارمند دی کار کوي. پوه شوې؟ ګوره رئیس صاحب، ګوره رئیس صاحب، دغه د ورور برکت دی چې نن زه د ورور سره اخلاص کوم او د ورور د ارمانونو د پوره کولو دپاره په ځان زحمت وباسم. نو اوله پایله دا ده چې ستاسو مهرباني او صلې رحمي ده. نو انشاءالله زما د ورور ارمانونه پوره کولو سره به زما ارمانونه هم پوره شي. له تاسو څخه ډېره مننه. زه ځمه چې یو 2 بوجې سیمټ پاتې دي چې هغه جګ کړمه. اوس خو کار مه کوه خالد جانه چې ښه صحیح جوړ شوې بعد د هغې نه به کار کوې. اوس ما ته منشي ویل چې د په ګردو هم درد دی، نو ته به اوس کار نه کوې، دا به بوځې ډاکټر ته، ټول مشکلات چې حل شو بعد د هغې نه به د کار کوې. بل کس ته سیمټ به بل کس باندې صحیح کوم صحیح. او دا به بوځي. الله دې تاسو ته ډېر عمر درکړي، الله دې ستاسو غوندې رئیسان د چا په نصیب. آمین آمین. ځئ په خیر لاړ شئ. ځای خو مې ډېر ښه خوښ شو، ډېر ښایسته ځای دی. نو دلته که موږ او تاسو بلاک جوړوو په دې ځای کې شاوخوا کورونه دي، بیا دې باره کې چا سره مشوره وکړو. صحیح. دا د خالد ورور نه ده؟ همدا دی. ته غږ کوه ته. والکه دې خوا راشه. پوه شوې؟ ستړی مه شې جوړ تکلیف. خالد چیرې دی؟ خالد شرکت کې کار کوي. شرکت کې کار کوي. دا ته چې ښایسته ښایسته ګرځېږې، داسې غوړ پړ ګرځېږې، دا لوکس واسکټ، دا ښایسته کالي، دا ښایسته زلفان، دا ټول د خالد د برکته. ته په دې حالت ګرځېږې او ته وایې چې هغه شرکت کې دی. ته قصه ورته وکړه چې خالد چیرې دی؟ ګوره خالد دفتر کې کار نه کوي. خالد پرون هم سیمټو بوجۍ پاس صبرم چت ته جګولې او چې راوغورځېده. چې راوغورځېده مخې سره ما د لاس نه ونیو او ډاکټر ته راوغورځېده؟ هو ډاکټر ته مې بوتلو. ډاکټر ته مې چې بوتلو ډاکټر راته ویلې چې زه د ګردو تکلیف دی او دا قوي کارونه چې دا کوي ده ته دا کار نه دی په کار، خو د هغې باوجود هم هغه لګیا دی، هغه زورور کار کوي او ته بېغمه غوړ غوړ ګرځي. دې خالد خو موږ ته ویلي و چې هلته سوده ناست یم، صرف معاش اخلم او خلاص. دی هلته په ډېر بد حالاتو کې دی. ګوره ما ته وګوره، خبره ته غوږ کېږده. هغه چې دا خبرې کړي د همدې دپاره یې کړي چې زما ورور زړه بایللي خپل تعلیم پرېږدي او ته بېغمه غوړ ګرځې چې ورور مې په دفتر کې کار کوي. لږ د خدای نه وډار شه، لاړ شه دغه ورور ته دې ورته ووایه چې وروره هر کار زه یې کوم د دې دپاره، زه ستا په خدمت کې یم، تا ته دا قوي کار نه دی په کار. ورور مې دیاړي کوي او زه دلته لپ و جپ ګرځم. دا زمونږ او ستاسو نن سبا ځوانان دي. ورور غریب ته یې وګوره چې نه یې شپه پېژني نه ورځ، د شپې او د ورځې د ده دپاره لګیا دی او زحمت وباسي چې ته ودرېږه د ورور نه مې هغه د ورور قصه کوله چې داسې ورور به شي داسې شي. خیر دا ځای خو
ښه ځای دی ښه په مجموع کې د ورور قرباني بې پروایي نه بلکې د قدر او هڅې غوښتنه کوي. که د مشر ورور خوله د کور د بار لاندې وچه شي او کشر یې د زده کړو حق ضایع کړي نو د دواړو ارمانونه خاوري کیږي. که یو نسل خپل ارمانونه پوره نه کړي بل نسل به یې پوره کړي، خو یوازې هغه وخت چې ورورولي او یووالی زموږ ترمنځ ژوندی پاتې شي.